بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې موږ دلته په ایران کې اوسېږو، افغانستان ته پیسې حواله کوو، پر 1 میلیون باندې 20,000 تومنه کمیشن راڅخه اخلي. دغه څنګه کار دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغسې کار که څه هم زموږ د مذهب د علماو او د فقې د قاعدې له مخې مکروه دی، مګر دا چې اوس یو عامه بلوا ده، بله لاره نه لري، نو ځکه ورته علماو جواز ورکړی دی. او کومې پیسې چې بانک ګرځوي هغه د پارم و میرزا مزدوري بلل کېږي. نو ته یې ورکه، جایز دی، خپلې پیسې دې واستوه. حقانیه جلد 6 صفحه 207 و حواله امداد الفتاوا جلد 3 صفحه 146، رحیمیه جلد 9 صفحه 147، فتاوای مفتی محمود جلد 8 صفحه 301. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.